بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې موږ خپل د کمپیوټر د سکرین څخه ریکارډ وکړو بغیر د یو کوم خاص سافټویر یا اپلیکیشن څخه؟ موږ کولی شو چې د مایکروسافت پاور پوینټ په واسطه موږ کولی شو خپل د کمپیوټر څخه سکرین ریکارډ وکړو. که چیرې تا په کمپیوټر کې حافظ انسټال ته کولی شو چې د خپل د کمپیوټر څخه د سکرین ریکارډ وکړې. ورسره که غواړې کمپیوټر زده کړې، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړې، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې تا ته زما ویډیوګانې ورسیږي. نور به د کمپیوټر د سکرین په صفحې وګورو. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. په اول قدم کې راځو سرچ ته. سرچ کې به ولیکې پاور دی چې فقط ولیکو موږ سره نور پاور پوینټ راځي. رایټ کلیک وهه، رایټ کلیک دی چې کله وهه موږ سره دا خلاصېږي. خوښه د تشه صفحه یا ټمپلیټ اخلې تار یو دانه نه بعد به ته کریټ ووهې. کله چې کریټ ووهه راځو انزرټ ته. انزرټ ته چې راغلو دلته راځو سکرین ریکارډر. سکرین ریکارډر کې دلته موږ سره اول خط دا وګوره، جمع علامه چې موږ سره د پوینټر باندې راځي دا موږ ته ښایي چې ته موږ ته ساحه انتخاب کړه. وګوره دومره ساحه ما انتخاب کړه، دا دومره ساحه به ما سره ریکارډ کیږي. که غواړې چې ډېره ساحه دې شي سلیکټ ایریا به ووهې، څومره ساحه ده چې خوښه یې، دومره ساحه غواړې فول سکرین غواړې ته به خپله انتخابوې. زه غواړم دومره ساحه دې ما سره انتخاب شي، فول سکرین تقریبا فول سکرین مې که سمه ده. سټارټ به ووهې. کله ده چې سټارټ ووهه موږ سره ریکارډ چالانېږي. دغه عکس ده زما ښه، دغه عکس زه غواړم چې اوپن کړم. عکس را سره اوپن شو، سمه ده. بیرته کلوز کوم. وګوره دغه ساحه چې کله چې موز د دې بر ساحه کې ویسې موږ سره مکمل دغه د پاور پوینټ چې کوم ریکارډر ده دا موږ سره مکمل دغه اپشن یې موږ ته دلته راښیي. سمه ده، پلس درېدل په معنا ده. سمه ده. او دغه ایډیو چې ده دا زما غږ ثبت دی. که غواړې چې غږ دې ثبت شي دا به آن کې، او که غواړې چې غږ دې ثبت نه شي دا به آف کې. او دا چې ده موږ ته دا پوینټر کله چې موږ سره چیک آن موږ چې کله سکرین ریکارډو موږ سره ماوس پوینټر ښکاره کېږي. که چیرې چیک آف وي موږ چې کله سکرین ریکارډو هغه وخت به موږ سره چیک نه ښودل کېږي. سمه ده. غواړم چې ریکارډ ودرومه. سمه ده. پیسټ به ووهې، سټاپ به کې. دلته ما سره راځي دغه زما ریکارډ دی. وګوره چالانېږي. دغه عکس دی زما ښه، دغه عکس زه غواړم چې اوپن کړم. متوجه یاستې؟ په ډېر اسانۍ سره وکولی شو. سمه ده. بیرته کلوز کوم. وګوره دغه ساحه چې کله چې موز د دې بر ساحه کې ویسې موږ سره مکمل دغه صحیح ده. اوس زه غواړم چې دا ایکسپورټ کړمه، دا صادر کړمه. زه غواړم چې دا اوس صف کړمه. لیفت کلیک به ووهې. لیفت کلیک نه بعد سیف میډیا از ته ورشې. رایټ کلیک ووهه. رایټ کلیک نه بعد به ته راشې ډیسکټاپ په سر. ډیسکټاپ په سر به د چیش په نوم یې صف کې. زه غواړم چې د قادر په نوم یې صف کړمه. سمه ده. قادر دې نه بعد راځو سیف وهو. کله چې سیف ووهه زه ګورم چې ما سره دا ثبت شوی دی یا نه دی ثبت شوی دی. څه شو؟ دغه ده زما ویډیو. دې نه مخکې چې زه دغه ویډیو اوپن کړم ما یو ویډیو جوړه کړې ده چې هغه سیټینګ چې د کمپیوټر د بیټرۍ لپاره په کار دي 6 دانې دي. ما هغه ویډیو تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو هم له لاسه ورنکړئ. هغه ویډیو هم وګورئ چې تاسو څنګه باید د کمپیوټر د بیټرۍ سیټینګ وکړئ چې بیټرۍ هم زر خرابه نه شي. سمه ده. زه دا اوپن کوم. وګوره چالانېږي. مکمل په دغه طریقې باندې موږ کولی شو چې د خپل د کمپیوټر سکرین ډېر په اسانۍ او په ساده طریقې باندې موږ ریکارډ وکړو بغیر د کوم خاص یو مشخص سافټویر څخه. دا موږ په پاور پوینټ کې وکړو، تاسو خپله وکتله، ډېره اسانه طریقه وه. سمه ده. او که چیرې کومه پوښتنه لرئ تاسو یې راته په کمنټ کې ولیکئ، زه به تاسو ته د خیره بیا جواب درکړم. که کوم مشکل هم وي تاسو کولی شئ چې د وټساپ له لارې اړیکه را سره په تماس شئ.